ښځه آرام موجود دی خو د هر ډول کار ترسره کولو وړتیا لري. هره ښځه د ډیر ځواک درلودونکې ده. خپل اولاد روزي، د خاوند سره ملتیا کوي، د کور ساتنه کوي او همداسې ډېرې ځانګړتیاوې لري چې کولی شي ګټه ترې واخلي. چې پرمختګ وکړي، همدا پرمختګ او بریا د ښځو د خوشحالۍ لامل ګرځي. ښځه یو آرام موجود دی چې د هر ډول ستونزو پر وړاندې تل چوپ وي، خو اړینه نه ده چې وسوځي، هم ځان غلی ونیسي او هم هیڅ چاته خپل درد ښکاره نه کړي. داسې ځان آرامه ونیسي لکه هیڅ چې نه وي شوي. ښځې په ټوله نړۍ کې فردیت ته اړتیا لري چې له خپل مخ څخه نقابونه لرې کړي او خپل اصلي ژوند ترسره کړي. حتمي نه ده چې تل د بل چا خوشحاله کولو لپاره ژوند وکړو. نه وایم چې د آرامۍ میز ونه لرئ، خو باید د تحریر له میز څخه د لوی نه وي. نه وایو چې د سینګار شیان مه اخلئ، خو حداقل کتاب هم واخلئ. په دې مو نه محکوموو چې مینه مه کوئ، د مینې لپاره قرباني مه ورکوئ، خو اړینه دا ده چې د یو ښه انسان سره مینه وکړئ. په هغه چا پورې زړه وتړئ کوم کس چې د خدای پاک صمیمیت او مینه باندې ښه پوه شي او ویې پیژني. مینه مه پرېږدئ، مه پرېږدئ چې داسې هیڅ توکی هم لکه د ماشومانو د لوبو وسایل وپاشي چې تاسې د هغو توکو سره بوخت شئ او په دې پوه نه شئ چې په نړۍ کې څه تېرېږي. هر کار چې مو زړه غوښته هغه ترسره کړئ، خو هیڅکله خپل فکر مه خرڅوئ. تل خپل ځان لپاره فکر ولرئ، ځکه همدا فکر کیدای شي چې تاسو لوړو ځایونو ته ورسوي.